د خوست رحمت ولی مسرور کرکټ لوبغالي کې د افغانستان کورنۍ کرکټ اتم پړاو 500 ورځې سیالیو لیست ای لوبو د پیل مراسم لیست ای او ورځنیو سیالیو په تړاو باندې د دې سیالیو په ارزښت باندې دغه سیالیو ته په چمتووالي په دغه سیالیو کې د زنونو په کچه میساینک، امو، بندیامیر، بست او سپینغر 15 لوبډلې ګډون کوي. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلان وایي د کرکټ لیست ای دغه سیالیو کې ښه ځلیدونکي ځوان لوبغاړي به الف او ملي لوبډلې ته لار ومومي. د خوست په رحمت ولی مسرور کرکټ لوبغالي کې د لیست چې 500 ورځې بڼه سیالي دي اتم پړاو پیلېږي. په دغه سیالیو کې د زونونو په کچه 15 لوبډلې ګډون کوي چې هر لوبډله د یو زون استازولي کوي. میساینک، سپینغر، بندیامیر، امو او بوس لوبډلې دي او د لوبډلو په جوړښت کې هم د ملي لوبډلې د 500 ورځې بڼې لوبغاړي شته، هم د کورنۍ کرکټ هغه لوبغاړي چې د سپین بال یا د یو ورځنیو سیالیو قرارداد لري. په دریم قدم کې د افغانستان د الف لوبډلې لوبغاړي هم شته او د ځوانانو په اړه باید ووایم هغه ځوانان چې د کال په پیل کې په لومړۍ درجه ولایتي سیالیو کې ځلیدلي وو هغوی ته هم په دغه سیالیو کې چانس ورکړل شوی دی. او لیسټې سیالۍ او د دې ترڅنګ زرغونجام سیالۍ چې 2 پړاو یې پخوا په خوست کې ترسره شوي وو، البته هغه سیالۍ په محلي ډول ترسره کیږي. چون دا سیالۍ 500 ورځې بڼه باندې ترسره کیږي نو د دې نه بیا موږ نړیوالو یو ورځنیو سیالیو ته لوبغاړي انتخابوو. د کرکټ لیست ای دغه 500 ورځې سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د وړتیاو لوړولو په پار مهمه بلل کیږي. دغه سیالیو کې د ګډون کوونکو لوبډل مشران سیالیو ته د بشپړ چمتووالي خبره کوي. بدون لشکه دغه لوبي چې دي 500 ورځې لوبي دي د هیواد په کچه باندې سترې لوبي دي. په دې کې د افغانستان کوم سینیر لوبغاړي چې دي هغه هم لوبيږي او سره ځوان استعدادونه ځوانان لوبغاړي هم لوبيږي. یو ځای لوبه کوي یو بل څخه ډیر څه زده کوي. دې ځینه چې څوک هم پرفارمنس کوي کوم ځوان ینګ لوبغاړي چې دي نو هغوی کولی شي چې په آینده کې د افغانستان ابدالیانو لوبډلې ته همدارنګه 19 کلنو لوبډلې ته او یا هم ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي. زما په نظر ټول لوبغاړي ځکه که موږ وګورو د یو څو میاشتې شاته لاړ شو، درې ورځنۍ سیالۍ وې، هغې پسې فرست کلاس لوبې وې. فرست کلاس شپږیزه وه، شپږیزې نه مخکې واخان ټورنمنټ و. نو لوبغاړي ټول د بیټ البال سره په ټچ کې دي. نو انشاءالله دوه هغه ټوپې به ونه لري او په دې امید چې ټول لوبغاړي به وځلیږي. هلکان خو ټول چمتو دي او ماشاءالله ټیم هم ډېر بیلنس ده. خو خبره دا ده چې څوک په ګراونډ کې ښه کرکټ وکړي یعنې خپل خواري ښه وکړي او سره مطلب غلطیانې ونه کړي همغه ټیم به مطلب ګټي او فاینل ته رسېږي او ټورنمنټ به ګټي. د زنونو په کچه د کرکټ لیست ای اتم پړاو سیالۍ د روانې اګست میاشتې په 20 نیټه د خوست په رحمت ولی مسرور کرکټ لوبغالي کې پیلېږي چې د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 6 نیټې پورې به دوام ومومي. احسان الله باور، حریت رادیو، خوست.